دا کیسې نثري لیکلې نو د نوي نثر د جدید نثر د آزاد او آسان نثر او د تکلف نه آزاد نثر ابتدا بیا په پښتو کې کېږي تر دې دوره پورې راځي. دا خو بیا یوه خبره ده. دغسې نظم هم چې مونږ ګورو نو نظم کې وړاندې د خپل ذات او احساس او د فخر او افتخار او ویاړ خبرې بیا چې کله دغه ته راځي د نورو ژبو اختلاط ته راځي بیا د اغېزې پکې راځي بیا وروسته داسې صورت حال را پیدا کېږي د پیر روښان نه پس ته د هغه روښاني شاعران چې کوم دي د تصوف او د فلسفې او د هغې باریکۍ او د هغه مقامونه هغه په شعر کې مرکزي مضمون لکه څنګه د ختیځ چې کوم عامه شاعري وه یا دا کلاسیکي چې تصوف د هغې مرکزي مضمون و یا حقیقي مینانو هغوی ده. بیا دغه انقلاب په نظم کې هم خوشحال خان کړی دی چې شعر نظم د ژوند د حقیقي رښتیا او تجربو ته رانږدې کړی دی په ژوند پېښو ته. نو دا بیا هم یو کلاسیک بیا د شلمې صدۍ ځنه نور دغسې علمونه دي نوي نور انکشافات چې کله راغلل نو پښتنو هم د هغې سره سم نظم شروع شو. نظم خو مونږ وایو منظوم کلام ته کنې بیا په شلمه صدۍ کې نظم ځان ته یو صنف وګرځېده لکه څنګه په نظم کې نور بیا صنفونه چې کوم دی دا غزل دی دا رباعي ده دا کته ده او دا چې کوم دی مسدس دی او یا دا دي مثنوي وغیره. نو دا مختلف اصناف یا صنفونه چې کوم په شاعرۍ کې د کلاسیکي ادب نو دا زمونږ د دغې د ساحه کې چې کومې ژبې دي نو د عربي فارسي افغاني پښتو دا نو دا د شاعرۍ دغه صنفونه پای کې مشهور په شلمه صدۍ کې نظم د یو بل صنف په توګه باندې متعارف شو راغی او بیا ډېر په مخه لاړو ځکه چې په نظم کې بیا د جدید نظم او د آزاد نظم او دا مارا نظم ډولونه هم پکې راغلل. نو نثر د پښتو چې دی هغه هم یو تاریخ لري او په دغه تاریخ کې چې ګورو نو شروع د دې تذکرو بیا تذکرو سره سم د مذهبي تعلیماتو بیا د تصوفي تعلیماتو دپاره نثرونه لیکلي شوي تحلیل شوي بیا تاریخ نویسي شوي ده زموږ په نثر کې د هغې نه پس ته بیا د افسانې او د کیسې او د ځنه نورو علمونو ذکر راغلی دی په نثر کې یو شلمه او یویشتمه صدۍ کې ډېره ترقي وشو ډېر څیزونه مخې ته راغلل. نو زموږ نثر هم هغه یو ارتقایي یو تاریخي قدم په قدم پړاو په پړاو مقام لري چې موږ پې خبره کولی شو که وخت خو خیال مې نه راځي تاسو زموږ دا خبره که لنډه کړو په پښتو نظم او نثر کې آیا موږ اوس داسې مرحلې ته تقریبا نږدې شوي یو چې موږ د معرف د پوهنې د ایجوکیشن د ژبه چې ده د مطبوعاتو د راډیو د اخبار تلویزیون ژبه د خپل قوم او ولس د ژبې سره نږدې کړو دې ته نږدې شي او دې ته اوس راغلي یو دغه تجربې مونږ کوو دا وخت په وخت مونږ کوو چې اوس معرف یا استاد یا پروفیسر چې کوم په کلاس روم کې درس ورکوي نو هغه درس اوس خو دا د کمیونیکیشن سکل چې د ابلاغ چې کوم تقاضي دي د هغې په دغه باندې چې دا زه خبره کوم دا نیغ په نیغه چې کوم دی زما د دې اورېدونکي ته ورسي او دی پرې پوه شي دا د ابلاغ دغه مسله چې ده نو دا په دې هواره کړي چې ژبه دې حد ته تر دې ځای پورې راولي چې په هغې کې ګرانټکې دي لغتونه دي اصطلاحات دي نو هغه د عامې د ولس د ژبې نه راواخیستلی شي چې دا خبره مطلب او مفهوم پکې په اسانه بیان شي. ژبه هغه وخت دغه وي وروستو پاتې وي کمه ترقي یافته بللی کېږي پرمختګ نه کړی چې په هغې کې د علمونو ضایول ګران شي. کومه ژبه چې په خپله لمنه کې د هر رنګه علم ضایولی شي تنګي نه محسوسوي دغسې نو دغه ژبې کې دا صلاحیت شته چې هغه ترقیو کې نن پښتو کې یا په افغاني ادبیاتو کې دا د خدای فضل دی چې دا صلاحیت دی چې د اصطلاحاتو د ټرمینالوجي د وضع عمل دی که د لغتونو د تشریح خبره ده که د ټکو د قبلولو عمل دی
د علمونه دي که فزیکل ساینسز دي نیچرل ساینسز دي کیمیکل ساینسونه دي یا سماجی نور ټولنیز علمونه دي یا ادبي علمونه دي یا مذهبي علمونه دي نو دا ټول په افغاني ادبیاتو کې راغلي دي نو چې راغلي دي او بیا د هغې درس و تدریس هم کیږي نو دا پته لګي چې په دې کې دا صلاحیت شته چې د هر رنګه د درس و د تدریس بلکې اوس خو کمپیوټر هم په افغانستان کې کابل کې چې د علوم اکاډمۍ کې یا چرته یو بلې NGO یا پوهنتون کې په هغې باندې دا کار شروع شوی چې د افغاني د کمپیوټر ژبه وګرځي بلکې د کمپیوټري ژبه چې کومه ده دا په افغاني پښتو باندې واوړولی شي نو تر دې حده پورې چې صلاحیت شته نو د دې نه خو بیا ډېر توقعات ډاکټر صاحب هغه خلک په ټلیفونو کې زیات دي راته په غوسه کېږي بیا چې هغه شو منتهه خدای دې وبخي یو وخت کې غني خان چې تاسو خو ډېر نږدې نه پېژانده ستاسو ملګری و او تاسو د غني خان د اشعارو ډېر تنظیم او ترتیب کړی و د هغه د سندریز کیسې سیستم چې دی چې هغه زمونږ او ستاسو دغه مشهور سندرغاړي سردار علي ټکر ویلي دغه پروګرامونه تا ټول ما لیدلي تا ورته تنظیم کړي برابر کړي غني خان یو وخت دا خبره کړې وه زما اوس یاد ته راغله موږ پوښتنې ته ورغلي و ناروغ و هغه ویلي و چې د زمونږ او تاسو قوم چې دی زمونږ او ستاسو ملت د ډیر پخوانه په اجتماعي عدالت باندې مین ملت دی چې هغې وخت کې عدالت چا پېژانده موږ عادلانو دا د غني خان د خولې خبره ده نو بیا غني خان دا خبره وکړه وایي زه تاسو څه وایم چې تاسو وګورئ یوروپ وایي سره په ځان باندې خبر نه و چې یوروپ کې څه حال و احوال دی وایي موږ او تاسو دلته یو څوک لرو ده هغه شیخ ملي نومېده هغه دفتر لرو ده او هغې دفتر کې وایي قوانین د جوړ کړي وو او هغه قوانین وایي دومره با انصافه قوانین وو چې دا د غني خان د خولې خبره ده چې دا ټکي په ټکي ټول قرآن شریف راواخلي انصاف ورنه جوړ کړي وایي نو دغه مره انصاف یې جوړ دا په دغه باره کې که ته لږ راته وایي او د غني خان او د غني خان خو د شاعر په حیث یا د یو دانشور او فلسفي په حیث باندې وپېژندلی شو خو د هغه د شخصیت د علمي شخصیت نور کوم اړخونه وو نوره کومه د هغه پوهه وه هغه ډېره چاته پته ونه لګېده خو دا به مونږ چې کله کله لاړو هغه ته پته وه د هغه په ژوند باندې داسې نقد او تبصره بیا په حالاتو په تاریخ باندې نو هغه ډېر ښه رنګونه لري او دې کې خو شک نشته د غني خان خو دا خیال وو چې په میتھمیټکس کې په ریاضی کې کم کار په افغاني خاوره شوی دی مخکې هغې نه یورپ او دا نور خلک لا خبر هم نه دا خو دا خیال و ما ترې پوره په تشریح تپوس نه و کړی چې دا صفر نه دی زیرو د دې ایجاد په افغاني خاوره شوی دی دا مخکې نه و چېرته او دې ډېرې اسانۍ پیدا کړي د یو نه به شروع کېده که نه یو دوه درې څلور پنځه مخکې په شمېر تلو نو دا حساب بیا نه راتلو برابرېدو نو د غني خان ما ته اوس هغه پوره یاد نه دي خو دا خیال و چې هغه څوک و چې دغه صفر چې کم دی د یو نه مخکې د دې ایجاد او انکشاف په دغه خاوره باندې د غني خان دا خبره کړې بیا هغه سره یو بل دلیل به ته خبره وکړم دا د شیخ ملي دفتر د لینډ ریفارمز په سلسله کې یعنی د تمدن او د تهذیب د جنگ جګړو نه خلک ساتل امن راوستل او پای کې د ځمکې د ویش او د کر دا د شیخ ملي دفتر خو مشهور دفتر دی چې پای کې دا ټول کلیې دي د تمدن کلیې دي د اقتصاد کلیې دي دغسې د په یو ځای د اوسېدو د ژوند کلیې دي نو هغه خو دې کې شک نشته د هغه خو تر اوسه پورې دغه د شیخ ملي دفتر باندې کار کېدو بلکې غني خان به دا خبره کوله چې موږ به هلته وایو چې دا نن سبا چې دا مل دی ګرنډینګ مل چې ورته وایي یا میچنه او یا